په کور کې خوشحالي، په ژوند کې خوشحالي، دا د هر سړي او د هرې ښځې ارمان وي چې کور یې د خوشحالو ډک وي. خوشحالي چې ده هغه په داسې کارونو سره رامنځته کېږي چې ښځه او خاوند د یو بل خیال وساتي او د یو بل د ضرورتونو مکمل پاملرنه وکړي. 3 یا 4 داسې وختونه چې په هغه وختونو کې ښځې ته کوروالی کول ډېر زیات خوند ورکوي، ډېر زیات د هغې ورته زړه کېږي. هغه کوم وختونه دي دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو به په ډېر داسې نوو معلوماتو باندې خبر شئ چې تاسو تر اوسه نه وئ خبر. خو دا ویډیو خامخا ستاسو لپاره کتل ضروري دي. په دغه وختونو کې لومړی وخت چې هغه ډېر زیات مهم وي ښځې او خاوند ته په دغه باندې ډېر زیات نظر ساتل پکار دي. هغه دا وي چې کله هم یو خاوند د ډېرې لوی مسافرۍ نه پس کور ته راشي، نو په دغه دوران کې ښځه چې ده د خپل خاوند نه دا توقع ساتي چې د هغې دغه خواهش یا دغه شوق ورپوره کړي. نو په دغه دوران کې د ښځې خیال ساتل پکار دي او د هغې خبره منل پکار دي. دویم دا چې اکثره وخت خاوندان خوش مزاجه وي، خپلو ښځو ته تحفې راوړي، خو ځینې خاوندان داسې نه وي. ځینې خاوندان چې وي هغوی د خپلې ښځې هغسې خیال نه ساتي څنګه چې پکار وي. نو هر خاوند ته پکار دي چې هغه خوش مزاجه اوسي او خپلې ښځې ته داسې تحفې راوړي. کله هم چې خپلې مېرمنې ته خپلې ښځې ته تحفې راوړي، نو ښځه یې پرې هم قربانېږي، زارېږي ترې، نو د خپل خاوند هره خبره هره غوښتنه په ځای ته رسوي. او په دغه دوران کې هم د ښځې چې دی هغه بیا د خپل خاوند سره دغه خواهش پوره کولو ته زړه کېږي. دریم دا چې ځینې وخت ښځه چې ده د حیض د میاشتنۍ بیمارۍ اوږده موده چې کومه وي هغه چې کله تېره کړي، د هغې نه پس پکار ده چې بیا کوروالی وکړي، ځکه چې ښځه په دغه دوران کې هم د کوروالی دپاره ډېره زیاته وږې وي. نو پکار ده چې په دغه دوران کې هم د هغې خواهش ورپوره کړي. 4م دا چې کله هم د یو ښځې ماشوم پیدا شي، نو دغه دوران کې ډېرې ورځې تېرې شي، یعنې 40 یا 50 ورځې، د هغې نه پس بیا هم پکار ده چې یو خاوند چې دی هغه د خپلې ښځې دغه خواهش چې کله ښځه د 40 نه ولمبي دغه خواهش ورپوره کړي. دوستانو امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که معلومات مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تازه ترین اپډیټ او معلومات تاسو سره شریکوم.